السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ویډیو کې به زده کړئ چې څنګه د موبایل ډیلیټ شوي انځوران لاسته راوړلی شو. یعنې کله تاسو څخه په موبایل کې کوم انځوران ډیلیټ شوي وي او غواړئ چې هغه بیرته لاسته راوړئ، نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده، تر پایه یې وګورئ. ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي، ډیسک ډیګور دا د دې اپلیکیشن نوم دی. دا به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې مو دا ډاونلوډ کړئ نو دا به تاسو اوپن کړئ. که په اوپن کولو کې له تاسو څخه کومه اجازه وغوښته نو هغه اجازه تاسو ورکړئ او له هغې څخه وروسته تاسو ته لومړی بټن د کیمرې نښان ښکاري، په همدې به تاسو یې کلیک وکړئ او دلته به موږ سره په دې اپلیکیشن کې سرچنګ روان شي او دلته به موږ تر ټولو هغه انځوران پیدا کړي چې موږ په خپل موبایل کې ډیلیټ کړي دي. نو ښکته تاسو ته ښکاري موږ سره لوډینګ روان دی. نو دا انځورونه تاسو ته ښکاري دا به اوس موږ ته ټول پیدا کړي. لوډینګ روان دی. نو دا ټول هغه انځورونه دي چې موږ په خپل موبایل کې ډیلیټ کړي دي. اوس یې په ډېرې اسانۍ سره موږ ته راواړول چې بیرته یې په خپل موبایل کې په اسانۍ سره سیو کولی شو. نو ښکته تاسو ته ښکاري چې موږ ته 429 فایلز یعنې تصویران راواړول او همداسې مخ په زیاتېدو دي. دا تاسو ته ښکاري 658. نو ملګرو اوس به تاسې راشئ. نو که غواړئ چې ټول انځوران په یو کلیک سره په خپل موبایل کې سیو کړئ، نو ملګرو تاسې به ډایرکټ په دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ او له هغې څخه وروسته به تاسې په سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ. نو دا تاسو ته ښکاري چې دا موږ ته ټول ټیک مارک شو او ټول کولی شو چې ټول انځوران په یو کلیک سره په خپل موبایل حافظه کې سیو کړو. نو له هغې څخه وروسته به تاسې په ریکور باندې کلیک کړئ، نو دا به ټول تاسو سره په خپل موبایل حافظه کې سیو شي. او که چېرته غواړئ چې د خپلې خوښې انځور تاسو انتخاب کړئ او له هغې څخه وروسته د خپل موبایل په حافظه کې سیو کړئ، نو دا خانې تاسو ته ښکاري، دا به تاسو ټیک مارک کړئ. کوم انځوران چې تاسو غواړئ چې هغه په خپل موبایل حافظه کې سیو کړئ، نو دا خانې به تاسو ټیک مارک کړئ او له هغې څخه وروسته به تاسو په ریکور باندې کلیک وکړئ. نو دا انځورونه به تاسو سره د موبایل په حافظه کې په ډېرې اسانۍ سره سیو شي. نو ملګرو د داسې ټکنالوژي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم له نور دوستانو سره شریک کړئ چې هغوی هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. میلاویږي په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.